سلامونه نه کې هیله احترامات مې ومنئ خپل وطن ګل وطن چینل ته ښه راغلاست مینوالو په دې امید چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلوي کې بنغښتي وئ. ذبیح الله ایمان یم چې ستاسو په چوپړ کې له یوې نوې ویډیو سره حاضر شوی یم. مینوالو ستاسو لپاره خوشخبري درکومه. نن ما تصمیم ونیو چې تاسو لپاره به زه اهمې او ضروري ویډیوګانې چمتو کوم. هغه ده چې زه ستاسو لپاره په نوي میتود باندې د موبایل سافټویر کورس شروع کوم. نو تاسو زموږ هره ویډیو تر پایه راسره ګورئ. انشاءالله چې تاسو بیا کولی شئ چې په بازار کې یا په خپل ښارګوټي کې د موبایل د سافټویر کار ترسره کړئ، هغه هم په ډېرې ښې او سټنډرډ طریقې سره. نو مینوالو تاسو له دې څخه وروسته زموږ ویډیوګانو په ترتیب سره ګورئ. انشاءالله چې ستاسو لپاره به داسې کوم پوښتنه نه وي چې هغه زه درته ځواب نه کړم، او هر ډول پوښتنه چې تاسو په هغې کې کوئ انشاءالله د سافټویر مربوطه د موبایل سافټویر مربوطه پوښتنه چې وي انشاءالله تاسو لپاره به ځوابیږي. نو ستاسو لپاره خوشخبري دا ده چې تاسو ته زه بکسونه د هغې ترتیبات او په څه شي باندې کار کیږي او کوم کارونه کیږي دا ټول به تاسو ته په راتلونکي ویډیوز کې زه تاسو ته شو کوم. نو مینوالو تاسو له دې څخه وروسته زموږ ویډیوګانې ګورئ. زه ستاسو لپاره د موبایل د سافټویر ویډیوګانې درښیم او تاسو ته هر یو بکس بیل بیل تشریح کوم او تاسو ته ښایم چې څنګه د موبایل پروګرامونه کولی شو، څنګه د موبایل آی مای کولی شو، څنګه د موبایل لکونه خلاصولی شو، څنګه د یو موبایل کنټري لاک کولی شو، همداشان څنګه د موبایل سارت فایلونه کولی شو او څنګه د موبایل نول جوړولی شو. دا ټول خبرې به تاسو ته په راتلونکي ویډیوګانو کې کومه. تاسو زموږ ویډیوګانې راسره وګورئ. نو مینوالو دا ویډیو مو تر دې ځایه وه. د نورو ویډیوګانو لپاره تاسو زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. دا چې زه بیا حاضرېږم تر هغې په پاک رب سپارم. د الله په امان.